درنو دوستانو سلامونه احترامات می قبول کړئ. هغه کوم سلور کارونه دي چې یو خزه پر ډیره زیاته خوشحاليږي او کدا کارونه خزه سره وکړي نو هغه به در نزان قربان کړي. ډیر ضروری معلومات، ډیر مهم معلومات تاسو خامخا د ویډیو تر اخره وګورئ. درنو دوستانو تاسو ته معلومه ده چې خزه او خاون د گاډي هغه پي دي چې که د گاډي دغه پيونه یو هم وزینو هغه گاډي بیا مخکې مزل نشي کولای. همدغه سي خزه او خاون هم دي که د دوی په خپل منځ کې روغه جوړوي، انډرستانډینګ او مینه محبت وي نو دوی به ډیر په خوشاله سره ژوند تیر کړي. نو دغه سي یو سلور خبرې چې یو خزه غواړي چې خاوند یې ورسره وکړي او هغه د خاوند ډیر خوښوي. نو دغه کومې خبرې دي قدرمنو؟ په دې کې لومړی خبره چې کومه ده هغه دا ده چې کله تاسو د شپې ویده کېږئ نو خزه خامخا په تندي ښکل کړئ. اگر که تاسو ته به دا یو عامه خبره ښکاري او په دې خبره کې به تاسو ته هیڅ حکمت نه ښکاري، خو تاسو یقین وکړئ کله چې تاسو خزه په تندي ښکل کړئ نو هغه داسې یو احساس کوي چې زه د یو داسې سړي په ملګرتیا کې يم یا د هغه میرمن يم چې هغه یو ډیر مضبوط انسان دی. او دغه خزه د خوشاله نه داسې احساس کوي چې کله کله خو د خوشاله نه د خزي اوخ کې هم په دغه وخت کې لاړ شي. په کوم وخت کې چې تاسو سفر کوئ نو په دغه دوران کې هم تاسو کولای شئ خپل میرمن په تندي ښکل کړئ. دې سره هغه د حفاظت احساس کوي او ټول عمر خوشاله وي. دویم دا خبره ده چې کوشش وکړئ خزي سره روټي وخورئ. ځینې خلک بیخي په کور کې روټي نه خوري، خپل خزو بچو ته وخت نه ورکوي. نو تاسو دا کوشش کوئ که تاسو د ورځې په دوران کې په نوکرۍ په ډیوټۍ نو د شپې چې کله کور ته راشئ نو خامخا خپل خزي سره خپل میرمنې سره روټي وخورئ، هغې ته وخت ورکئ، یوه نوړی د خزي په خوله کې ورکړئ. په دې سره ستاسو ترمنځ مینه نوره هم زیاتېدلی شي. د هغې د روټۍ تعریف وکړئ. قدرمنو درېیمه خبره چې ډیره زیاته ضروري ده هغه خزي ته تحفه ورکول دي. خزي ته تحفې ورکولو سره هم هغه ډیره زیاته خوشحالېږي او داسې احساس کوي چې زما خاوند زما ډیر زیات خیال ساتي. نو په داسې کولو سره خزه نور هم د خپل خاوند تابعدار جوړیږي. او څلورم دا چې کله کله خپل میرمنې ته خپل خزې ته چکر ورکوي، ځکه چې په کور کې هغه که د کارونو نه ستړي شي هغه داسې د ستړیا احساس کوي نو په یو لرې چکر باندې لاړ شئ، میرمنې ته چکر ورکړئ او دغه ټول خپل ستړیا خپل ټینشنونه ختم کړئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. ضرور در سره دا ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې د خان کلیک چینل نوې ویډیوګانې او معلومات تاسو ته په وخت ورسي. خوشاله اوسئ، بریالي اوسئ.